اسلامی تاریخ. د اسلامی ټولنو هر وګړي لپاره د بشري او اسلامی تاریخ لوستل ډیر ضروری دي، ځکه چې د تاریخ زده کړې له لارې بشري او اسلامی ټولنو ته له ورپېښو حوادثو او د هغو له اسبابو او علتونو خبریږي. د هغو له تجربو د عبرت اخیستلو استعداد پکې پیدا کیږي او په دې پوهیږي چې افراد، ټولنې او نظامونه څنګه د ترقی او تعالی پر لاره ځي او ولې له کمزورۍ او نابودۍ سره مخ کیږي. همدارنګه د تاریخ پوهه اسلامی امت ته د عروج او انحطاط او په نړۍ کې د اسلامی حاکمیتونو د مد او جزر، کامیابیو او ناکامیو اسباب او عوامل ورپه ګوته کوي.